السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه تاسو ورو حسن شاهد یو ځل بیا پښتو ټک یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. خو ګملګرو تاسو په فیسبوک کې دغه شان ډیر زیات تصویران لیدلې وي چې ملګری د روزي مبارکي میاشت لپاره کم د مبارکي خپل یو تصویر جوړي، مطلب بیک گراوند کې هغه سره رمضان مبارک یا دغه شان رمضان مبارک یا په انګلیش کې یا په اردو کې دغه شان لیکلی وي. تاسو په پښتو کې هم به دې باندې لیکل شي کولای ور سره په پاسه پغه باندې یو تصویر لګیدل وي، مطلب مرګرو په خپل تصویران لګولي وي دغه شان. نو تاسو څنګه کولای چې تاسو هم بالکل ډیر زیات پاسانه طریقه باندې هم دغه شان تصویر ځانه جوړ کړئ. که تاسو خپل ملګرو سره بیا شریکوي یا په خپل پروفایل باندې لګوي یا په فیسبوک کې په خپل کور تصویر باندې، نو تاسو ډیر زیات پاسانه طریقه باندې جوړولای شئ. نو دا به تاسو څنګه جوړوي دا ټول طریقه بالکل سټپ بای سټپ تاسو ته خایم. ور دې نه مخکې تر څو پورې تاسو زمونږ چینل په شوټک نه سبسکرایب کړئ، ضرور سبسکرایب کړئ او زمونږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. د دې لپاره بس بل تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. دغه اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاوي شي او کوم ملګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري تاسو ته به د ویډیو د پاسه هم یو لینک میلاوي شي او په کمنټ کې به هم تاسو ته یو لینک میلاوي شي. کله چې هم دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کو تاسو انسټال کو سمبل دا به دا رقم اوپن کړئ. کله چې دا اپلیکیشن تاسو اوپن کړئ نو پستا پال تاسو دلته یو آپشن درکې ز تاسو ټول طریقه بالکل سټپ بای سټپ تاسو ته خایم. ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ. تاسو دلته یو آپشن درکې پریمز تاسو ته کاری یعنی د تصویرانو کم پریمونه چې کم دی هغه آپشن تاسو دلته درکې. تاسو به سوګي سم په دې پریم باندې به کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې پریم باندې کلیک واخلئ د تاسو لا دا شان ډیر زیات تصویران درکلي په دې کې چې تاسو کم یو پریم هم خوخي سمپل هم په هغه باندې به کلیک واخلئ. تاسو ته کاری مطلب دلته دا یو سلیکټ کما رمضان الکریم اور سره رمضان کریم دلته هم لیکل دی، په انګلیش کې هم لیکل، په اردو کې هم لیکل. نو سمپل کزه په دغه باندې کلیک کوم دلته مالا یو آپشن راکې تاسو تخکاری دلته تصویر د لګولو آپشن. نو بیا په تاسو سو کې سمپل په تاسو دلته په ګیلری باندې کلیک کې د خپل ګیلری نه یو تصویر تاسو سلیکټ کړئ. نو زه به یو تصویر راواخلم. نو ما تصویر سلیکټ کو اډ راغی اډ بسکیپ کم. نو تاسو تخکاری زما تصویر چې کم دی نو اتوماتیکلی هم په هغه تصویر ځکه ولګیدو. وس که ز خپل تصویر وړوکی کول غواړم یا د شان هغه برابرور غواړم نو د خپل دوانو غوتو په مدد سره راځه کول شم ډیر زیات پاسانه طریقه باندې تاسو تخکاری هم دا شان زما تصویر ولګیدو ور سره لاندې تاسو وګورئ څومره په زبردست طریقه باندې تاسو د شان اکسونه جوړولای شئ. که تاسو غواړئ چې دغه تصویر زو سیو کوم نو تاسو دلته لاندې یو آپشن درکړئ سیو سمپل هم په دې سیو باندې په کلیک واخلئ. تاسو تخکاری ایمیج کوم نه زموږ سره په ګیلری کې سیو شو. که تاسو نور د شان پریمونه چینج کول غواړئ مطلب پریمونه بدلول غواړئ سمپل هم په دې پریم باندې بلاندې کلیک واخلئ. تاسو تخکاری دغه ټول پریمونه به تاسو سره وړي تاسو په خپل تصویرونه باندې نور پریمونه چې کم دی هغه ډیر زیات پاسانه طریقه باندې دغه ځکینه لګولای شي. نو خو ګورګورو امید لرم چې تاسو په ویډیو خوښ شوي. که تاسو ته ویډیو خوښ شوي دا ویډیو خپل مرګرو سره شیر کړئ. زموږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله پامان.